غیبت صرف خولې پورې منحصر نه ده، دا په لاسونو باندې هم کیدلی شي او په اشارو باندې هم کیدلی شي. هر هغه حرکت چې ته د یو خور او د یو ورور په غیاب کې کوي او هغه په هغه باندې خفه کیږي، دې ته غیبت وایي. یو ځلې عایشه رضی الله عنها صفیه رضی الله عنها یاده کړه د نبي علیه الصلاة والسلام په مخ کې، داسې یاده کړه چې هغه یو اشارتن یې ویلې چې هغه خو یعنې ټیټکۍ ده. نو نبي علیه الصلاة والسلام هغه ملامته کړه او ورته ویې ویلې چې ګوره تا داسې یو خطرناک عمل وکړه، که چېرته دې جسم درلودلی او دا دې په دې بحر کې اچولی وی نو دا ټول بحر به یې چټل کړی و او مردار کړی وي. غیبت دومره خطرناک شی ده، کوشش وکړئ چې ورته متوجه شئ او خپل ورونه او خویندې په داسې طریقه باندې یاد کړئ چې هغوی باندې خوشحاله کېږي. غیبت ته متوجه اوسئ او تل د خپلو ورونو او خویندو په غیاب کې احترام کوئ.